راځو ډراپ ډاونز سره کوم کولای شو چې موږ او تاسو ډراپ ډاونز جوړ کړو. دا کمپوننټ موږ او تاسو دلته که چیرې راسو دلته هم یو داسې ډراپ ډاون زه غواړم چې دا ډراپ ډاون دلته په دغه ایکو سیستم چې زه دلته کلیک کړم موږ ته یو ډراپ ډاون راولي. نو موږ او تاسو که چیرې راسو دلته موږ او تاسو ډراپ ډاون هم لرو. زه که چیرې لومړی دا لینک کاپي کړم او راسم همداسې چک کړم چې آیا دغه ایکو سیستم چې دی دا که چیرې موږ په دې کې داخل دغه الی چې دی ښه دلته که چیرې راسو وسې کلیک او زه ښکاره کړم چې ډراپ ډاون جوړ شو. نو دلته موږ ته یو ډراپ ډاون ښکاره کوي. زه غواړم چې یو داسې ډراپ ډاون ولرم خو دا بټن باید داسې شکل ونه لري. دا بټن باید زه داسې غواړم چې بټن د لینک شکل ولري. که چیرې راسو لینک زما فکر سره چیرې کلیک کړو نو برته به زوړ حالت ته ولاړ شي. ښه نه ځي خیر ښه دا بټن رول یې بټن دی ښه لینک ته ولاړی ښه صحیح دی صحیح. نو داسې یو ډراپ ډاون موږ او تاسو غواړو. د دې لپاره چې موږ او تاسو یو داسې ډراپ ډاون جوړ کړو ښه زه غواړم چې لومړی دا ایسته کړم چې ما تغیرات ښه دلته راځم لکه څنګه چې زه به راسم یو سم ډراپ ډاون به سلیکټ کړم ورته نه دا رقم زه غواړم څه رقم ډراپ ډاون چې داسې یو ډراپ ډاون چې هغه لینک بیسډ ښه نه داسې یو ډراپ ډاون نه غواړم چې زموږ د ریکوایرمنټ برابر وي. ښه دا خو نور شیان دي سر ته راسم ډراپ ډاون جوړ دی دا زما نه دي په کار ځکه چې دا موږ ته کار نه سپلایټ بټن دی سایزینګ دی سمال دی ډارک ډراپ ډاون دی ښه داسې یو ډراپ ډاون زما په کار دی لکه دا. نو داسې یو ډراپ ډاون د جوړولو لپاره موږ تاسو څه طریقې لرو. ښه دی خو دغه ډراپ ډاون چې دی لکه نوی آیټم کې موږ چې سره کوم یو ډراپ ډاون غواړو چې جوړ کړو دا ډېر په اسانۍ سره موږ جوړولی شو. رابس لومړی به پر دغه نوی آیټم به دلته د ډراپ ډاون کلاس اپلای کړو ډراپ ډاون ښه دلته چې موږ د ډراپ ډاون کلاس اپلای کړو په یو ډراپ ډاون کې یو دانه لینک موجود وي چې هغه لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته راسو دغه ټوګل بټن دی دې ته ټوګل بټن وایي. نو لومړی باید دا جوړ کړو. دې که چیرې موږ او تاسو راسو دا کوډ لومړی وګورو دی یو خاص د جاواسکرپټ آی ډي پر کړی سوي ښه زه غواړم چې دا راکاپي کړم دلته او ښه که چیرې دا زه راکاپي کړم او دلته زه دا پیسټ کړم ښه پر دې باندې چې لګېدلی دی یو خو د نوی لینک موږ مخکې هم دلته درلودی ډراپ ډاون ټوګل دی چې دا بټن جوړېږي موږ ته کلاس پر اپلای کېږي او تر ټولو مهم شی دا دی چې نیو بار ډارک ډراپ ډاون لینک دی او همداسې د دې رول بټن دی ډیټا بیس ټوګل ډراپ ډاون دا تر ټولو کار په جاواسکرپټ کې چې کوي هغه دا دی چې د جاواسکرپټ کار یې کوي. نو اوس که چیرې راسو دا زه دا کلیک کړم دلته به موږ یو بل شی هم ولرو که چیرې کلیک نو دلته موږ هغه ډراپ ډاون جوړ کړي خو هیڅ ډیټا نشته پکښې کې. نو د دې لپاره باید موږ او تاسو یو ډراپ ډاون مینو ورکړو. زه به راسم دغه یو ایل کلاس به راکاپي کړم او دلته به کښېږدم دا ډېر اسانۍ سره موږ کولی شو چې دلته یو ایل کلاس راکاپي کړو او دلته چې پر ډراپ ډاون مینو کله چې موږ یو ډراپ ډاون جوړو په هغه کې یو ډراپ ډاون مینو موجود وي. نو دا یو ډارک ډراپ ډاون مینو ده که چیرې زه راسم دا چک کړم کلیک نو دلته موږ ته یو ډارک ډراپ ډاون مینو راکوي. دا هغه ډراپ ډاون دی چې موږ څنګه کارول تاسو کولی شئ دا کمپوننټ ټوله کاپي کړئ او په کوډ کې استعمال کړئ. نو دا هغه ډراپ ډاون دی لکه څنګه تاسو کولی شئ چې ډراپ ډاون کې یو ایل لرئ دغه هغه ټوګل بټن دی چې د جاواسکرپټ په ترو باندې تاسو ته دا معلوموي چې څه رقم زه دغه ډراپ ډاون تاسو ته ټارګیټ کړم لکه دا چې دی دا رول یې بټن ورکړی دی دغه ته د انکر ټاګ ته او همداسې ډیټا بیس ټوګل چې کله ټوګل اوسي د ډراپ ډاون کلاس چې اپلای شوی دی هغه اکشن دی کوي. نو دا هغه د ډراپ ډاون مسله ده چې څه رقم کولی شو چې ډراپ ډاون جوړ کړو.